या په یار مې ډېر ډېر سلام وایا په یار مې ډېر ډېر سلام وایا وای کنه زما جوړې وای یا می ورته مایا یلو و پیار می بوټی را زرغون شو پیار می بوټی را زرغون شو ای کنا زی پتمای یا د دیدن کی ناستا سلامونه نیکی هیلې او ډېر زیات احترامات قدرمنو لیدونکو محنت ګل همدرد یم او د نیوز ټاک په شیشه باندې تاسو سره مخاطب یم کتونکو نن موجود یم په کوهاټ کې او بیا هغه پیژندلي نوم سره چې که چېرته د میوزیک او چېرته د سندري نوم راشي او د سندري خبر راشي نو بیا به خلک چې کوم دی د کبل جان نوم ضرور یادوي ځکه چې کبل جان یو نوم لري کبل جان بلکې زه به دا ووایم چې د ټولې تیرا چې کوم نوم دی هغه چې کوم دی د میوزیک په لحاظ سره چې کوم دی روښان کړی دی بلا خلک یې پېژني هېڅ تروپ محتاج نه دی دلته راغلو مننه کوو چې وخت یې راکړو چونکې دی روان هم و پېښور ته خو مو ورته ویلي چې یاره 15 منټه ټایم به موږ ته راکوئ مننه کوو وخت یې راکړو خبرې اترې ورسره کوو راځئ موږ سره اوسئ ټول نول خو کبل جان صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې ښه راغلاست په خیرلی وایو مننه مو کوو چې وخت مو راکړو بسم الله الرحمن الرحیم زما ګرانو درانو او خوږو مینهوالو ټولو ته زه سلام کوم څومره مسافران دي او د تاسو شکریه ادا کوم چې تاسو موږ ته ټیم راکړه ډېره مهرباني خدای دې داسې خلک راولي د موږ په دا ویډ کې چې یاره هغو په دې شي باندې پوه شي او پهچان وکړي او ډېره ښه خبره ده شکر دی اوس خو موږ ډېر خوشحال یو د موږ په ورکزو کې داسې یو دغه راغی چې شکر دی میډیا او ډېر پوه خلک راغلو که نه نو په شکر د ډېره مهرباني درته ووایه چې ژوند مو څنګه روان دی الحمدلله ډېر د الله نه ډېر راضي یم ډېر ته خوشحال یم او ډېر ښکلی وخت مې تېر کړ او اوس هم الحمدلله ډېر ښه وخت روان دی دا راته ووایه چې تاسو دې نه مخکې هم داسې تفصیلي انټرویو تفصیلي مرکې شوي دي بلا خلک به زه دا ووایم چې د تاسو چې کوم فن دنیا د دې نه واقف وي خو دا راته ووایه چې باقاعده آغاز تاسو د فن ته د راتلو مطلب څومره وخت کېږي کله نه راغلی یاره ما خو بالا انټرویو ورکړي دي بي بي سي او مړه افغانستان پورې چې کوم د پېښور خیبر چینل دا نور افغان چینل ډېر چینلونو کې شکر دی خدای دې قادر وکړه موږ ته خپل وخت راکړی دی ذات یې راکړی دی او تاسو هم شکریه ادا کوم چې اوس خدای راوستلو چې نقصه میلاو شو نو د فن خو مو تقریبا دا خبرې مو ډېرې وکړي خو داسې به وګڼم چې یاره یو 30-35 سال وشو په 30-35 سال کې کبل جان صاحب موږ ګورو چې نن سبا چې کوم فنکاران راوتي دي لکه صفا صفا به ووایو نن سبا چې کوم فنکار راوتی دی که چې کوم د سندرې یا د غزل چې کوم حق دی مطلب چې کومې طریقې سره ویل دي که موږ فکر وکړو نن سبا چې کوم دی د غزل د سندرې چې کوم د نه شاعر هغه حق ادا کوي او نه فنکار ادا کوي څه ویل غواړئ یاره نو په دې باندې به مو څه ووایو ځکه چې هغه فنکاران نن سبا زه به دا ووایم چې پاتې نه دي هغو به رښتیا بل به کول بل به په دغه شي پورې محنت کوو د مو د خپېټ ته به چې راوته هغه به ډېر ستر محنت کړی و تقریبا چې یو سړی پروفیسر جوړېږي یو غټ ماسټر جوړېږي نو هغه خو داسې نه جوړېږي هغه به مخکې
سبا کې وایو کراس کوي به بیا به دغه مقام ته رسیږي. جی بالکل. نو نن سبا فنکاران زه پسې بد نه وایم، خو هغو تعلیمونه د دویم دی او کار د شپاړسم کوي. شپاړسم کار کوم کوي هغه د دویم تعلیم یې کړی وي، هغه به څه هغه د دغه هغه خبر دی نه وي. نو هغه به ولې دغه کېږي کامیابېږي او رسېږي به هغه مقام ته چې هغه د شپاړسم تعلیم وکړي. نو بیا به هغه په هغه شکل باندې نو چې هغه تعلیم د دویم دریم کړی وي په کچې کې وي. نو ډېر کم فنکاران دي چې هغه په نن سبا دور کې خو د ما په ذهن باندې چې هغه د کچې نه وروي. هسې چټي خدای پاک نمونه ورکړي دي. او بل اصلیت کې د مو عوام چې څومره تعلیم یافته او څومره پوه شي نو به دا فن باندې یا اوسه پورېدو ته دغه شي علم شته. دا راته هم وایه کبل جان صاحب چې موږ ګورو نن سبا چې کوم دی فنکار ډېر کم خلک دي چې د فنکار په قدر باندې پوهېږي. مطلب فنکار ته نن سبا چې کوم دی خلک ډېر کم نظر کوي او خلکو ته څه ویل غواړي. نو چې څوک پوه خلک دي که نه هغه هېچا ته هم کم نظر نه کوي. چې څوک پوه دي که نه چې دروند وي هغه چاته سپک نظر نه کوي. او موږ به دا هغه کوو چې نن سبا دا کومه زمانه وکړو نو بس ته په خپله وګوره هلکه موږ ته پکې څه پېخچان کېږي چې ته څوک یې او څوک نه یې که نه. نو دا دی چې څوک کوم درانه خلک دي هغه خدای شته دی موږ ته ډېر په درانه سترګه ګوري. شکر دی موږ د الله نه خوشحال یو. او چې چا کې عزت نه وي نو هغه مور او پلار عزت نه کوي، بیا به د فنکار څه عزت وي. ډېر خلک داسې وایي چې فنکاران چې کوم د ډېرې غټې پیسې ګټي، مطلب چې کوم د یو پروګرام دومره پیسې اخلي، مطلب چې ګاډي بنګلې واخیستلې. آیا تاسو تر نن ورځې پورې د فن دنیا کې داسې څه جوړ کړلو چې دا خلک دا خبرې کوي آیا دا حقیقت دی که نه صرف چې کوم دی تاسو چې کومه د زه به دا یم چې بېګهي سبهي چې کوم رزق دی بس مطلب دغه روان دی پې؟ اصلیت کې د قسمت خبرې دي. زه به ته دا ووایم چې د مو په فنکارانو کې داسې شته دی چې بس خدای پاک یو دغه به ته جوړ کړی دی او نوم یې جوړ شوی دی او خدای پاک ډېرې پیسې مې ورکړي دي، ګاډي هم دي، بنګلې هم دي. خو داسې پکې غریبان شته دی چې هغو بس که پروګرام تیر کړي خو دغه کار یې جوړ وي که پروګرام یې نه وي بل کاروبار داسې شته نه دی چې هغه وکړي. او زه خو د خدای نه پیلی ته وویل چې ډېر راضي یم، شکر الحمدلله. په اوس وخت باندې زه ډېر د الله نه راضي یم ځکه چې یو ښه چې کوم ما د عزت وخت تېر کړه د ټولې دنیا نه خو دا ډېر یو بهترینه خبره ده. بل چې کوم د خلکو ما ته نظر کوي خدای د دوی عزت وکړي. که زه د یوې ټکې هم نه یم خو د ما خلک ډېر قدر کوي، په درنه ورته ګوري. د مو څومره که د مو ورکزي دي که بیا پر اوس افریدي په د سات والا چې راغلي وو باډې نه لاړو پروګرام مې ورته وکړ او ډېر قدر عزت یې ځکه چې هغو غریبانو حق ته ما وه خو هغو هر شی د ځان سره کړایانې وه وریژې وه ټیکالې وه هر شی ډېر ځای وکړ. نو چې چا کې قدر وي هغه د بل سړي قدر کوي. او ما خو شکر دی زه خدای نه خوشحال یم الحمدلله. ګاډي مې هم شته دی او د خپلې ګزارې او کور مې خپل دی او الحمدلله. بچي مې هم دی او مشر زوی مې چې کوم دی هغه پرنسپل دی دا زه په کالج کې او دا دوه مې په پولیس کې دي او خدای ودې مې ورکړي دي تانیداران دي او نور زامن مې بس په سکوو باندې دي. بس د ما خپل کار خدای په ښه چلوي. زه د خدای نه ډېر راضي یم الحمدلله. په اخره کې دا راته هم ووایه بیا به درنه یو څو ټپې مسافرو دپاره واورو. په اخره کې دا راته ووایه چې شاعرانو کې که هغه زموږ مشران شاعران دي یا اوسني شاعران دي کوم شاعر تاسو ډېر زیات خوښ دی؟ یاره شاعران مې ټول خوښ دي. ولې چې هر یو شاعر په خپل ځای باندې یو داسې شاعر نشته دی یو چټي په زول دی چې هغه شاعر نه وي. او چې کوم شاعران دي که نه نو هغه مې ټول خوښ دي ځکه چې هغو په خپل ځای باندې ډېر ښه کار کړی دی او ډېر ښه یې ویلي دي او بس د مو ټول خوښ دي. ټول په پروګرام کې خلک فرمایش هم کوي من داسې مو ویلي دي. بس د هر یو شاعر شی مو یایو د مو خوښ دي. کبل جان صاحب په اخره کې یو څو ټپې درنه واورو مسافرو دپاره چونکې د هغو دغه غوښتنه وي مسافر دغه ټپو غوښتنه کوي نو څو ټپې راسره شریکې که مننه به وي. یا په یار مې ډېر سلام وایا
یار می ډیر ډیر سلام وای کنا دما جوړه وای یا می ورته مایا یالو پیار می بوټي را زرغون شو پیار می بوټي را زرغون شو وای کنا زې پتمای یا د دیدن کې ناستا قدرمن لیدونکو دا موږ سره اکبر جان صاحب یقینا چې پیژندلی غږ دی او ډېر خوندور غږ دی د مطلب دا ته زه ووایم چې د زخمي زړونو ټکور دی او په غږ کې چې کوم دی یو خوند دی یو رنګ دی دا د نن د پروګرام تر نوي پروګرام پورې راکړي اجازه د لوی الله په امان والسلام.